ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درشي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. كتمان الغيظ. عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه الترمذي وأبو داود. سهل ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، هغه خپل پلار نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من کظم غیظا، چا چې کنټرول کړه خپل غصه، چا چې پټه کړه خپل غصه، وهو قادر علی ان ينفذه، حال دا چې هغه قادر و په دې باندې چې د خپل غصه او قهر تنفیذ کړي، نافذ یې کړي، عمل ور باندې وکوي. دعاه الله رب العزت به یې راوغواړي علی رؤوس الخلائق، د ټولو مخلوقاتو په مخ کې، یوم القیامه په ورځ د قیامت، حتی یخیره، دا تر دې چې الله رب العزت به اختیار ورکړي دته، من الحور العین ما شاء، اختیار د حورو به ورکړي، حورې به ورته ودروي، ما شاء، چې کومره ترېنه غواړي او څوک ترېنه غواړي الله رب العزت به یې د هغې په نکاح کې ورکړي. ورونو، یو بل بد صفت چې په انسان کې موجود دی او انسان د ډېرو هلاکتونو مصیبتونو سره مخ کوي، د سلهاو مصیبتونو ګناهونو سبب ګرځي، هغه غیظ دی، هغه غصه ده. تاسو وګورئ په سلهاو ګناهونه د غصې په وجه باندې کېږي. دا څوک چې یو کس راپورته کېږي بل وهي په بل چا باندې ظلم کوي، د خوښۍ نه یې کوي که د غصې نه. غصه ورشي پلار ته، غصه ورشي زوی ووهي، ظلم ترېنه وشي. میړه ته غصه ورشي ښځه ووهي، میړه ته غصه ورشي ښځه طلاقه کړي، خپل ټول ژوند او د خپل اولاد ژوند تباه کړي. د څه په وجه باندې؟ د غصې په وجه باندې. قاتل راپورته کېږي، قاتل چې کله قتل کوي په خندا کې قتل نه کوي، د قاتل د قتل اقدام شروع کېږي د غصې نه. دا چې مسلمانانو وژني په دې وجه د غصې په وجه باندې. دا چې یو امیر د مسلمانانو انحراف کوي یا خلق تباه کوي په څه وجه باندې؟ د غصې په وجه باندې چې غصه ورغلي. فلهذا ورونو، غصه یو داسې مصیبت دی که دا مصیبت د انسان نه لرې شي او انسان علاج وکوي، د هزارهاو ګناهونو نه انسان محفوظ پاتې کېږي. په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مسئلې علاج کوي. ورونو، غصه شریعت ته دا نه وایي چې غصه لرې که د ځانه. په دې حدیث کې نبی علیه السلام دا نه دی ویلي چې غصه مه کوه. نبی علیه السلام په دې حدیث کې د غصې علاج درښودلی دی. د غصه د انسان فطرت دی، فطرت. کم شی چې د انسان په فطرت کې وي هغه لرې کېږي نه، تهذیبېږي، جوړېږي، خو هغه لرې کېږي نه. د انسان سره تړلی یو فطرت او خصلت لوږه ده. که ته هر چا باندې په کار چې وږی نه شي بیا هغه کولی شي؟ ناممکنه ده. خو ته انسان کولی شي چې دا تهذیب کړې چې دا لوږه چې کله هم وږی کېدی حلال خوره، چې ګوره حرامو ته لاس ور نه وړې، چې تږی شي ګوره شراب ونه څکې، نو تهذیبېږي خو ختمېږي نه. غصه هم داسې یو شی ده، دا د انسان په فطرت کې ده. انسان بې غصې نه وي، ناممکنه ده. په چا کې زیاته وي، په چا کې کمه وي. نو اسلام د تا نه دا نه غواړي چې ته دا خصلت راواخله او ویې غورځوه، بلکل بند که دا خانه بلکل بنده که، دا ناممکنه ده. انسان به خامخا غصه کېږي. نبی علیه السلام د دې علاج دا درته کوي چې د دې غصې علاج وکوه. د دې غصې علاج څه دی؟ هغه کتمان دی، کتمان الغیظ، خپله غصه پټول، کظم دی، کنټرولول. من کظمه، چا چې کنټرول کړه خپله غصه، یعنی غصه به خامخا ته درځي. که دغه انسان چې چاته غصه نه ورځي په اصل کې بیمار وي، مریض وي. دا غصه مصیبت نه دی، دا یو رحمت دی د الله له طرف نه. د کم سړي نه چې د غصې فطرت لاړ شي هغه انسان بېغیرته کېږي په آخره کې، په هېڅ شي باندې غصه نه ورځي. چې غصه ور نه شي آخره کې حتی په حیواناتو کې بیا یو ډېر د اوس حیوان دی چې هغې طرف ته ځي. حتی په حیواناتو کې الله تبارک وتعالی غصه یې کېده. دا د انسان په حتی انسان نه
حیوان ناطق او غیر ناطق، ناطق چې انسانان دي او غیر ناطق چې حیوانات دي. په ټولو حیواناتو کې الله رب العزت د غصه فطرت ایښی دی، د غصې صفت یې پکې ایښی دی. د غصه ده چې انسان دې ته ودارئ چې د خپلو حقوقو نه دفاع وکوي، د خپل حریم نه دفاع وکوي. د چرګه چې غصه کېږي، ولې غصه کېږي؟ که دا غصه په هغې کې نه وای حریم نه دفاع نه شوی کولی. لرم له مخې د سپی ولې غصه کېږي، ولې دفاع کوي د یوه ځای نه، حتی دومره دفاع کوي چې انسانان یې د حارس په شکل باندې د ځان حارس یې ګرځولی، د ځان هغه یې ګرځولی، پیردار یې ګرځولی. ولې؟ ځکه چې په سپي کې یوه صفت شته دی چې سخت غصه کېږي، چې د غصې وخت راشي. نو دا غصه شته په انسانانو کې هم شته، په حیواناتو کې هم شته. نبي علیه السلام تا نه دا نه غواړي چې دا لرې که دا به خامخا یي، دا د انسان ضرورت دی دا غصه، چې غصه چاته ور نشي هغه دفاع نشي کولی د خپل حریم او د خپلو حقوقو. نو نبي علیه السلام دلته وایي چې دا تهذیب کړه. من کذب غیظا، کله چې غصه درته راغله د دین په خاطر باندې، د شریعت په خاطر باندې نافظه یې کړه. او چې کله غصه درته راغله ستا د خپلو ذواتو، د خپل ذاتیاتو په وجه باندې، د خپل ذات په وجه باندې غصه درته راغله، کظمه، نو هغه کنټرول کړه، هغه پټه کړه. بیا الله رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر څو پورې انسانان دې ته تشویق کړي، ځکه چې دا کار په تشویق باندې کېږي. نبی علیه السلام انعام ورته په دې دنیا کې اعلانوي چې خلکو خپله غصه کنټرولوئ. چا چې خپله غصه کنټرول کړه، په کم حالت کې کنټرول کړه؟ په هغه حالت کې کنټرول کړه، په هغه حالت کې پټه کړه. وهو قادر علی ان ینفذه، او دی په دې باندې قادر و چې د خپله غصه نافظه کړي، تنفیذ یې کړي. یو دا دی چې یو کس دی مشر دی تانه، یا زیات قوت لري، یا یو ګروپ کسان در باندې راغلل او ته تنها یې، هغې سره ټولو سره ټوپک دی، ته غیر مسلح یې، او ښې بدې ردې درته وویلې، څو څپېړې یم کش کړې، زړه دې ښه غواړي چې مقابله وکړي، خو چې د هغې ټوپک ته ګورې بېرته غلی شي. نو دا غصه کنټرولول د الله دپاره نه دي، د ټوپک د وجې نه دي. که وغږېږې ولي دی، او چې لاړ شي بیا وروسته ګرم کېږي چې والله دغسې به یې کوم، وبه یې کوم، 2 چیرې به یې کوم. هغه وخت کې ولې ته نه ډارېدې؟ ځکه چې د هغې سره ټوپک و. مسلمان نو نبي علیه السلام دا غواړي چې وهو قادر علی ینفذه، په دې باندې قادر دی. تا سره ټوپک دی، ته مسلح یې، تا سره مجاهدین ډاټسن در سره ډکه ده، په لاره کې د چا سره معامله راغله، موټر ټکر شو، لاره بنده شوه، ته کولی شي چې هغه انسان ووهې، وډبوې، ښه ځوانان در سره موجود دي. خو دا غصه دې کنټرول کړه، د الله په خاطر دې کنټرول کړه چې الله درنه راضي شي، او د انسانانو باندې د ترحم په وجه دې کنټرول کړه. په ورځ د قیامت الله رب العزت، نبي علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت په ورځ د قیامت داسې انسان راوغواړي علی رؤوس الخلائق، د ټولو مخلوقاتو مخکې. یا به الله رب العزت غیر دغه حورونه کمې حورې چې انسان ته، یو مسلمان ته، هر مسلمان ته 2 دانې ورکول کېږي جنتي ته، او شهید ته 2 ورکول کېږي. د شهید د 2 نه علاوه الله رب العزت به په قطار کې ورته حورې ودروي، او الله رب العزت ورته وایي چې په دې حورو کې اوس ځان دپاره خوښه کړه. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې په فلان موقع او موقف باندې په ځمکه کې تا خپله غصه کنټرول کړې وه، او قادر وي چې هغه دې تنفیذ کړی وای، په دې باندې قادر وي چې هغه دې سپک کړی وای، هغه دې وهلی وای، یو اقدام دې کړی وای، خو د الله په خاطر دې خپله غصه کنټرول کړه. نن درته په دې خوشحالۍ کې، یا نن درته په دې بدله کې حورې در کومه، حور العین. ورونو دا چې یو انسان، خصوصا هغه خلک چې زیات غصه کېږي، په هره ورځ دغسې یو غصه کنټرولوي، هره ورځ یې حوره وګټله، په میاشت کې، په کلونه کې 100 ځلې غصه شوی، بیا هم د الله دپاره غصه کنټرول کړي. گویا هغه انسان دپاره 1000 حورې نورې هم شته دي. په یوه دنیا کې ورونه د دنیا د ښځو پسې څنګه ملقونه ورپسې وهو، دنیا مې ورپسې دغه کړي چې یوه دانه را پیدا کړو. په آخرت کې حور العین، ورونه الله تعالی که توفیق راکړو، حور العین دی. ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یو کتاب دی، هادی الارواح الی بلاد الافراح. هلته چې د حورو صفتونه وګورې، د حورو مواصفات چې وګورې، د انسان زړه، د انسان د روح پرواز کوي چې یا رب چې د اوس دی اخیستی دی د دې ځای نه. کم صفات چې الله رب العزت د حورو بیان کړي دي، هغه حورې درته الله رب العزت په هر موقف باندې درکوي. نو خپله غصه کنټرولول. ورونه کله چې غصه انسان ته ورشي، په نورو احادیثو کې یو څو قدمونه، یو څو خطوات دي چې باید هغه انسان نافذ کړي. نبی علیه السلام په نورو احادیثو کې فرمایي دا ضرور، هر چا ته ضرور ده چې په دې باندې عمل وکوي. 3-4 شیان دي نبی علیه السلام فرمایي چې کله غصه درغله، اولنی شی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ځکه
چې د غصه یې چای طرف نه ده؟ د شیطان د طرف نه. نبی علیه السلام فرمایي یو وخت کې 2 کسان سره غصه شول د نبی علیه السلام په مجلس کې. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د شیطان غصه د شیطان د طرف نه وي. تاسو وګورئ، نبی علیه السلام وفرمایل تاسو وګورئ د دې غصه کېدونکي سړي سترګو ته وګورئ سرې شوې. وجه څه ده؟ سور څه سور کېږي؟ اور سور کېږي. تاسو مخ ته وګورئ حرارت یې زیات شو. تاسو د هغې اوداجو ته وګورئ د رګونو ته، رګونه یې وپړسېدل. ولې؟ ځکه په هغې کې اور ننوتو، د شیطان اور دی دا پکې ننوتلو. نو انسان سور شي، سترګې راوپړسېږي، اوداج رګونه یې راوپړسېږي. نو نبي علیه السلام وایي چې د دې سړولو په خاطر باندې څو قدمونه دي. یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا مو ویلې ولیکل. دویم د هغې نه وروسته لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله معنا څه ده؟ یعنې د بدۍ نه سړی ځان نشي ساتلی مګر د الله په توفیق. معنا یې دا ده چې دعا ده چې یا رب ومې ساتې، الله رب العزت درته توفیق درکوي. درېیمه خبره خپل موقف تغیرول. خپل موقف تغیرول. ته ناست یې ولاړ یې غصه درغله روان شه. ناست یې غصه درغله په مجلس کې خبرې سره تیزې شوې، جګ شه او د دې ځای نه حرکت وکړه، د خپل موقف تغییر کړه. په دې کې به د الله رب العزت څه حکمت وي؟ فاطبه دا وایي چې کله انسان خپل د فشار، کله چې انسان غصه کېږي انسان فشار لوړېږي، رفتار د وینې تیزېږي. نو کله چې خپله انسان خپل هیئت تغییر کړي، د هیئت تغییر په وجه باندې هغه فشار راکښته کېږي. نو په دې وجه باندې د انسان غصه هم لږ کمه شي. درېیم یا څلورم شی اودس کول، چې انسان زر لاړ شي اودس وکوي. د اور ضد اوبه دي او حرارت د اور نه دی او د غصه د شیطان نه ده. نو د دې مړه کول په یو نیک کار باندې په اودس باندې. څلورم خبره یا اخرنۍ خبره نبی علیه السلام ویلي دي لمونځ کول، چې انسان لمونځ وکوي. ورونو هوښیاران متل کوي وایي ډېر به داسې مواقف راشي، چېرته به مې ډېر کم به داسې چې انسان په سکوت باندې پښیمانه شي چې کاش زه ساکت نه وای پاتې شوی، کاش چوپ نه وای پاتې شوی. داسې به ډېر کم موقع د انسان په ژوند کې راځي، خو داسې ډېر ځله راځي چې انسان په دې باندې ارمان کوي چې کاش چې ما دا خبرې نه وای کړې. یعنې ډېر به کم داسې مواقف را پیدا شي چې انسان په هغې کې ووایي چې کاش زه غږېدلی وای، کاش خبره د دې جواب مې ویلی وای. دا ډېر کم راځي، خو دا خبره د انسان په ژوند کې ډېره زیاته راځي چې انسان په دې باندې پښیمانه وي، ارمان کوي چې کاش زه ساکت پاتې شوی وم. دا راځي او که نه د هر انسان پر انسان مثلا د تاسو ته د یوې خیمې او د یوې کوټې ژوند دی، ښکلي ملګري، دوستان یې، رفیقان یې، انسان دی په څه وجه باندې د ملګري په یوه تصرف باندې چې ستا په مقابل کې یا بې ادبي وکوله، ستا خبره ونه منله، انسان غصه شي. په دې غصه کې یوه طریقه دا ده چې دا 3-4 خبرې وکوې، سیده وځې کوټې نه. کار څوک درته څوک شیطان دا وسوسه کوي چې والا اوس به خلک وایي چې ته نه وډار شو، ودې وایي ووځې بهر وځې چکر ووهې، موقف سوړ شي واپس راشي، هېڅ خبره نشته ده. خو که د ده سره د خبرې سر ونیو، دی درته یو څه ویل، تا ورته بل ویلی، هم تر دې پورې د خولې نه د داسې خبرې وځي چې وروسته بیا ورته کتلی نه شي، سترګې د بیا ټیټېږي. دا په انسان باندې راځي او که نه؟ فلهذا علاج دی د غصې علاج دا دی چې انسان چې کله هم انسان تلخ کلامي شروع کړي باید دا موقف اختیار کړي چې مجلس باید پرېږدي. نبي علیه السلام یو وخت کې د حدیث واروئ چې کله هم غصه درتله متصور کوئ ده. نبی علیه السلام په یو مجلس کې تشریف فرماوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست و. یو کس راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره څه لانجه وه، څه مسله یې وه. هغه کس نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ډېرې سپورې خبرې وکولې، تریخې خبرې ورته وکولې، بدې خبرې ورته وکولې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان کنټرولولو آخر نشو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم جواب ورکو، د خبرې جواب یې په خبره باندې ورکو، د غصې جواب یې په غصه باندې ورکو. نبی علیه السلام رنګ مبارک سور شو، د مجلس نه ووتلو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پریشانه شو، ورپسې راووتو چې یا رسول الله ولې مخکې ده ما ته خبرې کولې په هغې وجه باندې ونه وتلې، اوس چې ما خبرې شروع کړې ولې ووتلې؟ نبي علیه السلام وویلې کله چې تا اورېدل هغه درته سپورې خبرې کولې، د اسمانونو نه یوه ملایکه راغله، ملایکه تا سره ولاړه وه. د هغه سړي جواب دې ملایکې ویلې چې هغه به یو څه ویلې، ملایکې که به هغه لعنت ویلې، ملایکې په هغه باندې لعنت ویلې. چې هغه تا ته بده خبره کوله، ملایکې هغه ته بده خبره کوله. خو کله چې تا خپل ژبه خلاصه کړه، خوله دې خلاصه کړه، ملایکه لاړه، شیطان یې په ځای باندې راغی
اوس ته یوه خبره کوي شیطان 2-3 نور هم در زده کوي په ذهن کې درته چې دا ورته وکوه نو چېرته چې شیطان یې هلته زه نه کښېنم کله چې غوسه کېږې پوه شه چې شیطان راغی غواړې د شیطان په ملایکه باندې بدل کړې خوله دې چوپ کړه لا حول ولا قوة الا بالله وایه ځان کنټرول کړه ځان نه در نه کنټرولېږي موقف بدل کړه کوټې نه ووځه په مجلس کې مجلس نه ووځه په روانه یا تاخیر شه یا مخکې شه د ملګري نه تر څو پورې د موقف ختم شي چې ختم شي وروسته خپله هم تم پښیمانه کېږي هغه هم پښیمانه کېږي خامخا نو دا چې د پښیمانۍ نه وروسته تا دومره خبرې د خولې نه کړي چې بیا مخ نشي ورته اړولی بیا ورونو دا یو بل مصیبت هم راولي کله چې تلخ کلامي زیاته شي د انسان د خولې نه داسې خبرې ووځي چې بیا انسان د خپل وجدان نه او د بل سړي د مخ نه شرمېږي نو بیا انسان څه کوي انسان دې ته مجبور شي چې دې سړي سره قطع تعلق وکړي مرور شي ورسره خفه شي او دا بیا دومره غټه ګناه ده چې نبي علیه السلام فرمایي چې په یو حدیث شریف کې راځي چې هره دوشنبه او هره پنجشنبه په ورځ باندې ملایکې راځي د دې 13 ورځو نیک اعمال د انسان وړي الله دربار ته خو دغه 2 کسانو نیک اعمال د الله دربار ته نه ځي دلته په دې خاوره کې پاتې کېږي کم 2 مسلمانان چې په خپلو کې زړونه یې سره خفه وي نو څومره لویه ګناه ده چې ستا اعمال نه ځي کېدای شي میاشتې در باندې تېرې شي کېدای شي ورځ در باندې تېر شي نیک اعمال کوي الله طرف ته نه ځي په یو بل حدیث شریف کې راځي چا چې د مسلمان ورور سره د 3 ورځو نه زیات بغض وساتلو قطع تعلق یې وساتلو بلا دلیل شرعي د انسان په داسې حالت کې مړ شو دا به جهنم ته ځي نورونو دا هر څه مشکل د کم ځای نه راپېښ شو مشکل د دغه ځای نه راپېښ شو چې په غصه کې هم خپله غصه کنټرول نه کړه د خبرې جواب هم په خبره باندې سره وویلې د کنځا جواب هم په کنځا سره وویلې د غصې جواب هم په جواب سره وویلې آخر دغه اندازې ته شیطان ورسولو چې اوس مخ نشي وزر کولی سترګې نشو میلاولی کار څه وغواړو نو قطع تعلق د 3 ورځو نه بلکې د دې نه هم زیات شي نو الله رب العزت چې موږ او تاسو کې دا صفت را پیدا کړي چې خپله غصه کنټرول کړو او خپله غصه هغلته نافظه کړو تنفیذ یې کړو چېرته چې الله او رسول زموږ نه غوښتې ده چې د کفارو په خلاف باندې ده